او بل زما محترم ورونو صحابه کرام رضی الله عنهم دا نن چې موږ تاسو په دې غم او ښادو کې کوم رسمونه رواجونه کوو دا تکلفات صحابو نه دي کړي. صحابه کرام رضی الله عنهم نه دا نه دي ثابت. دا نن چې موږ تاسو کوم بدعات کوو دا ګوره دا مخې ته صادر پروت دی دا په دې مړو باندې خلک اچوي. دا په کوم حالت راټول شوی دی تاسو لږ دا وګورئ. دې باندې ایت الکرسي لیکل شوې ده. ایت الکرسي داسې معامله شوې ده په خاورو پروت دی او ایت الکرسي داسې کړې ده او اخري صورتونه دي. دا د قرآن بې عزتي ده زما محترم ورونو. مړو د پاسه دا صادرې ما اچول دا غلطه طریقه ده. د الله لپاره دې نه ځان وساتو. لاړ شئ لږ علماو ته کښېنئ لږ تپوسونه وکړئ. صحابه کرامو په دې قرآن خپلې وینې توی کړې وې. صحابه کرامو پې ځانونه پې صحابو قربان کړي. صحابه کرامو خو چېرته د آیتونو صادرې په مړو باندې نه دي خورې کړي. نه د مړي څه قرآن یې ښه چې قرآن وسوړو قبر پورې. دا موږ څه کوو لګیا یو. او بعضې خلک راځي قبرونه پخوي او بیا یې ډېر اوچتوي او څوک پرې د پاسه لیکل کوي. د قبرونو پخول، قبرونو له رنګ ورکول، د قبرونو د پاسه لیکل کول د دې ټولو نه د الله نبي صلی الله علیه وسلم منع کړې ده. کوم کار نه چې د الله نبي موږ منع کړي یو هغه موږ کوو لګیا دی. او د کومې چې راته حکم کړی هغې نه هم ځان ساتلی هغه نه کوو. دا ولې موږ داسې الټه روان یو؟ ځکه خو همدغه حل. زما محترم ورونو راځئ چې دا خپل مزاجونه د شریعت مطابق دا خپل دا رسم رواج او دا موږ چې کومې طریقې جوړې کړي یو وایي دا چې زموږ د وطن رواج دی، بل وایي چې دا زموږ مشرانو داسې کړي. نور بیچاره په دې نه پوهېږي چې دا په اسلام کې شته او که نه شته. دا خبرې پرېږدئ زما محترم ورونو. هغه دین راټینګ کړئ چې کوم دین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دی. زموږ خلکو کې دا شی هم شته دی چې بس هر سړی راځي د مړي کور ته خفه کېږئ به نه په دې خبره باندې. دلیل سره به زه خبره کوم د الله په فضل باندې او د قرآن نه بعد د ټولو نه صحیح کتاب د ټول امت اجماع ده په دې باندې چې اصح الكتب بعد کتاب الله الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله. د قرآن نه بعد په مخ د ځمکه د ټولو نه صحیح کتاب هغه د امام بخاري رحمت الله علیه کتاب دی. په عوامو کې بخاري شریف باندې مشهور دی. علما ورته الجامع الصحيح وایي. په هغې کې اووه ځایه د الله د نبي دا حدیث ذکر دی چې یو سړی مړ شو او ته د هغه خوا له تعزیت له ورځې غمرازي ورسره کې نو زمونږ هر سړی به راځي او هغه کوربه غریب خو بس دې ته مجبوره یي. نو هر سړی راشي لاس به اوچت بیا بل راشي لاس به اوچت غریب په دې لاسونو اوچتولو ښکته کولو سم ستړی کړي. آیا موږ دا سوچ کړی دی چې دا شی په اسلام کې شته که نه؟ اووه ځایه امام بخاري رحمت الله علیه حدیث راوړی دی چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم نوسي وفات شوي، صحابه وفات شوي دي. په مختلفو ځایونو کې دا حدیث راوړی د الله نبي ورته لاس ماس نه دي پورته کړي. دا الفاظ یې ورته ویلي دي. صحیح بخاري وګورئ. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. دا خپلې لور ته دا جواب لېږلی چې کله یې نوسی وفات شو د لورې بچی وفات شوی. وایي لورې بس د الله لپاره هغه څه چې تا له یې درکړي و بچی یې دله درکړی و د الله مال او چې الله واخستم د هغه مال بېرته یې واخست او هر یو څیز د الله سره په خپله نیټه باندې دی. نو ته صبر وکړه په دې صدمه باندې او د بچي په دې جدایۍ باندې او د الله نه د اجر او د ثواب امید وساته. که په عربۍ کې تا له دا نه دی پښتو کې داسې وایه چې الله یې دله صبر او اجر درکړي والله یې دې میت ته مغفرت نصیب کړي. او دا بار بار لاسونه اوچتول زموږ خلک پکې بیا لاس اوچت کړي بیا پکې د اختر تکبیرونه وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر. بیا په دې هم نه پوهېږي دا زه څه وایم لګیا دا الله اکبر الله اکبر خلک د اختر په ورځ وایي دا خو مړی شوی د الله بنده. نو په دې صحیح دین باندې موږ ځان پوه نه کړو. اوس که په مجمع کې یو داسې کس ناست دی یا عالم ناست دی چې په دې مسله پوهیږي او هغه لاس اوچت نه کړي دا ټول خلک داسې بد ګوري په دې او سترګې ته ګورئ دا هم لکه څوک وابي راغلی څنګه دا دعاګانې وایي نه مني. هغه یې ستا نه ښه مني، هغه یې د پیغمبر په طریقه مني او تا د ځان نه جوړه کړې ده خبره. الحمدلله زموږ باره کې څوک وایي یاره دا خیراتونه نه مني، څوک وایي دا دعاګانې نه مني. موږ وایو الحمدلله راځه زه تا ته د خپل مدرسې د 10 کالو ماشوم را پاسوم د الله فضل 10 کالو ماشوم دی بلکې د هغې نه هم کم عمر کور ته ننوتو دعا ورته یاده ده. ته هم را مخې ته شه او هغه هم را مخې ته کوم. څوک چې دا وایي دوی دعاګانې نه مني دا دې ودرېږي په میدان کې او زموږ یو د 10 کالو او 8 کالو ماشوم وسوه دروم د الله په فضل باندې چې کور ته ننوتو ته کومه دعا وي او د ماشوم کومه دعا حدیث کې به راغلي د الله فضل یې. زه دعا منم که تی مني چې الحمدلله موږ ماشومانو ته په دې مدرسو کې هغه دعا ښیو چې بچی کور ته ننوځي دا دعا وایه. کور نه د راوتو دعا تا سهار ویلې چې راوتی زموږ ماشومانو ته الحمدلله یاده ده په مدارسو کې ورته موږ ښایو لګیایو مسجدونو کې ورته ښایو
روټۍ ته کېناستل، روټۍ نه فارغېدل، بیت الخلا ته تلل، بیت الخلا نه راوتل، چې کله دې جامې واچولې لباسه چې دا جامې به نن تاسو هم بدلې کړي، چا دعا ویلې ده چې جامې بدله څه دعا به وې، او چې نوې جوړه واچې څه دعا به وې، په خپله به کومه دعا وې، او چې بل نوې جوړه واچې ته به ورته کومه دعا وې، دا چاته یاده ده؟ هسې خبرو ته تکړی دعا نه مني، دعا نه مني. الحمدلله د الله فضل دی دا، موږ غټې خبرې نه کوو، موږ ډېر کمزوري ګناهګاران یو، خو د الله فضل دی څومره چې زموږ وس کېږي په هره موقع کې چې کومه دعا راغلې الحمدلله موږ یې وایو. دا قبرستان ته اوس موږ را داخل شو، چاته به دا دعا یادوي چې سړی قبرستان ته راشي کومه دعا به وایي؟ الحمدلله دا یادول پکار دی چې د قبرستان کومه دعا ده، د الله فضل دی، د دې موږ اهتمام کوو الحمدلله. دا خو هسې خبرې دي، اوسه پورې به خلکو دا بدعت کوو الحمدلله، دا هم ختم شو. پخوا به داسې وایي چې ملا صاحب سره خپل هغه د دغه غم و د اسقاط غم به جنازې نه به سلام وګرځېده، بیا به کښېنئ چې دعا وکړو، هغه د دعا غم نه وړی، هغه بل شي ته کېناسته، هغه تا چې پیټۍ را چلولې وې، دا خبره وه. دعا خو همدغه وکړه. اوس دا مولوي صاحب مخکې چې زموږ استاد دی د احادیثو، دا زموږ شیخ زموږ استاد دی الحمدلله، احادیث موږ د ده نه لوستلي دي، هغه مخکې شو په جمع باندې ټول ودرېدو، هغه هم دعاګانې ویلې او موږ هم ویلې، په جمع باندې هم دعا وکړه. دغه کیفیت د الله د نبي نه ثابت دی، او چې څه د الله د نبي نه ثابت دي په دغه طریقه باندې جنازه پکار او جنازه کې اوږدې دعاګانې ویل پکار دي. زموږ ستاسو خو داسې چې بس لنډې لنډې یو څو دعاګانې مې یادې کړي دي، بیا بس را باندې خارق ولګېږي. که داسې یو عالم مخکې شوی چې هغه ډېرې دعاګانې وایي، او اکثر زموږ اهل حدیث عالم چې مخکې شي هغه غړي د زړه د درد نه هغه مړي ته دعا کوي، هغه چې کومه حدیثو کې دعاګانې راغلي ټولې ورته وایي. بعضې خلکو باندې دا دغه وشي شعر دا څنګه چل دی، دومره اوږده جنازې وکړه وایي سم د ماسپښین لمونځ یې ترې جوړ کوئ، دا خبرې کوي. بیا زما محترم ورونو د دې خبرو نه هېڅ هم نه جوړېږي. پکار دا ده چې موږ تاسو دا صحیح دین یاد کړو. قبر تیار دی که نه؟ قبر تیار شي ما ته لږ اواز وکړي حاجي تیار. نو صحیح دین موږ تاسو له یادول پکار دي. او بل زما محترم ورونو دا موقع چې دا اوس کومه موقع ده، دې موقع کې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه به دا وه چې قبر به تیار شو، نو یو دا قبرونه تاسو ته مخکې ما دا ډېر اوچتول نه دي پکار. صحابه کرام وایي دا قبرونه یو لیش اندازه باندې جوړول، بس دا خاوره بیا واره کړله، او دغه رنګ د دې مۍ د دې املا په اندازه باندې به داسې جوړ کړو، دا مېز یې ولې لږ را نری کړه او نورو به یې دا خاوره دواړو طرف ته خوره کړله. پخول د قبرونو نه و. اوس هم تاسو چې کوم حاجیان صاحبان محترم ډېر زما مخې ته ناستې دي، څوک عمرو له تلي، څوک به حجونو له تلي، د الله کور ته مدینې ته به تاسو تلي، لاړ شئ اوس هم هغه مقبره د الله د نبي د صحابه وګورئ څنګه قبرونه پکې دي، کچه کچه او د ځمکې څخه بلکل هواره وه، بلکل یو لیش دي. دغه ټول پاک مخلوق و. زمونږ په امت کې د دې نه اوچت خلک نه دي تېر شوي. قبرونو ته وګورئ څنګه مزېدار هوار او د ځمکې سره چې کوم دی برابر قبرونه دي، واړه واړه. دا د الله د نبي لور دغلته ښخه ده، د الله د نبي صلی الله علیه وسلم نوسي پکې ښخ دي په دغه مقبره کې، غټ غټ صحابه پکې ښخ دي، د الله د نبي بیبیانې پکې ښخې دي، او دغه واړه واړه قبرونه دي سنت مطابق. په دې اوس موږ څه سیاست شروع کړی دی چې اوس قبر پوخ که او د پاسه پې لیکل وکړه او بیا پې ایتونه ولیکلی شي، بسم الله پې ولیکي، ټوله شپه دا سپي ګرځي نعوذ بالله، او دا نور ګنده ګنده شیونه ګرځي راځي د هغې د پاسه کله کله بول وکړي، کله یې نوره بې عزتي او بې احترامي کېږي. زما محترم ورونو د دې کارونو نه موږ او تاسو له ځان ساتل پکار دي. سنت طریقه دا د اخري خبره کوم چې کله قبر تیار شو د الله نبي فرمایي دې وخت کې به تاسو دعا غواړئ، دا دعا په جمع باندې غوښتل پکار دي. او د الله نبي فرمایي صلو له التثبیت فانه الان یسأل، دې مړي ته به تاسو د کلکوالي دعا کوئ چې الله په جواب کې کلک کا او په خوله باندې صحیح جواب راوله، ځکه وایي سم چې تاسو واپس کېږئ دله ملایک راځي او د ده نه تپوسونه کوي. راځئ چې موږ هم دعا وغواړو.